السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر په سر ټکو. وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویلي دي چې په پاکستان کې صلاحیت لرونکي افرادي قوت او د وسایلو کمی نشته. د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جنګ کې د پولیس مهم کردار دی. د هیواد د معیشت لپاره ښه ورځ سټاک مارکیټ د 99,000 د میداني ډبرې څخه تېر شو. اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویلي دي چې په پاکستان کې صلاحیت لرونکي افرادي قوت او د وسایلو کمی نشته. د وسایلو غوره استعمال او افرادي قوت د تعلیم له لارې د پاکستان هایټي برآمدات 25 ارب ډالرو څخه زیاتېږي. د هایټي څانګې په سمنچارو کې باندې د جاج د غونډې مشري په کولو پر مهال وویل وزیر اعظم وویل چې پاکستان ځوانان د نړیوالي معیار تعلیم او هنر ورکولو لپاره هایر ایجوکیشن دی یو کړنلاره جوړه کړې. وزیر اعظم وویل چې د هایټي څانګې په سمنچارو باندې د حمل د درآمد څارنه په خپله کوم هغه وویل چې د هایټي په برآمداتو کې د اضافي وړاندې لپاره کړل شو اصلاحاتو په لاره کې پراته ګواښونه تر له تېرولو لپاره په ګډه دې مرسته وکړل شي. وزیر اعظم د هایټي سمنچارو ستایلو سره وویل چې دغه باندې حمل درآمد باور کولو لپاره د اړتیا وړ ګامونه دی واخیستل شي او غونډې ته د هایټي څانګې برآمدات 15 ارب ډالر پورې رسولو په هکله معلومات ورکړل شو. د وزیر اعظم د هایټي څانګې ته پاملرنه کولو تصور له سببه په تېرو 4 میاشتو کې د هایټي څانګې په برآمداتو کې 34% اضافه شوې ده. غونډې ته وویل شو چې 2500 نوي کمپنیانې رجسټر شوي دي. په راتلونکي 5 کلونو کې د هایټي د څانګې د برآمداتو په هکله 15 ارب ډالر د ټیلیکام برآمداتو څخه 1 ارب ډالر بلې خواته ډیجیټلایزیشن څخه د 10 ارب ډالرو ترلاسه کولو هدف ایښودل شوی دی. وزیر اعظم د هایټي څانګې په برآمداتو کې په لایحه عمل باندې ډاډګرنه څرګنده کړه. هغه د مملکت د وزیر انفارمیشن ټیکنالوژي او د هغه د ډلې هڅې وستایلې. د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جنګ کې د پولیس مهم کردار دی. د پولیس ځوانان دي د خپل رویې له لارې په ولس کې غوره ځای جوړ کړي. د اسلام آباد په نیشنل پولیس اکیډمي کې د اس پیز 50 کامن پاسینګ آوټ پریډ ته د وینا پر مهال د کورنۍ چارو وزیر ویل چې د پولیس دنده ده چې د غریبانو کومک وکړي او قانون پلي کوونکو لپاره ښه انداز خپل کړي. هغه ویل چې نیشنل پولیس اکیډمي په نوو لارو لیکو اچولو د پولیس افسرانو ته د جرمونو د مخنیوي تربیه ورکړي لپاره 50 کروړه کالداري پکارول کیږي. د هیواد د معیشت لپاره ښه ورځ سټاک مارکیټ د 99,000 د میداني ډبرې څخه تېر شو. د هیواد د معیشت لپاره ښه ورځ بلې خواته په انټر بانک کې د ډالر قدر کې کمی لیدل کیږي. ډیپټي چیرمن سېنیټ سیدال خان ناصر سره د لورلای میډیکل کالج ډلې ولیدل. ډیپټي چیرمن لوستونکو او استادانو ته ښه راغلاست ووایه. پر دا مهال سیدال خان ناصر ویل چې د لورلای میډیکل کالج ډله پارلیمنت هاوس کې په لیدو خوشحالي محسوسوم. د طب په څانګه کې د ډیر کار ضرورت دی. د تعلیم او تحقیقي څانګه به جدید لارو لیکو برابرول وي. د بلوچستان میډیکل کالج ته جدید اسانتیا ورکول می لومړی ترجیح ده. ډلې د خپلې دورې په اغراض او مقاصد خبر کړم. د لوستونکو نمایندو د کالج تعلیمي او د ښوونې په میدانونو کې موجود د خنډونو په باره کې معلومات راکړه. ډیپټي چیرمن سېنیټ د صوبایي حکومت د روغتیا محکمې واکمنو او په اعلی کچه د مشرتابه سره د ستونزو د هواري دپاره د اړیکو ډاډګرنه ورکړه او ویل چې ټولې جایز ستونزې هوارولو دپاره به هڅې کوو. د وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي تر صدارت لاندې د زیارت د ترقیاتي ادارې غونډه وسوه. په کوم کې چې زیارت د پاکستان ماحول دوست د سیل ځای د جوړولو پریکړه وکړل شوه
او په دې منصوبه د عمل درآمد دپاره د نړیوالې او قومي پیشکشونه رابلل کیږي. او په زیارت کې موجود وزیر اعلی انکسي چیف سکریټري او آی جي هاوس د سیلګرۍ د مقصد دپاره د استعمال لاندې راوستو سربیره سرکاري لیست او سیزه ودانۍ په سرکاري او شخصي شراکتداري باندې د سیلګرۍ د مقصد دپاره استعمال لاندې د راوستو پریکړه وکړل شوه. په دا مهال وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي وویل چې د حاله شخصیاتو دپاره بیلې ودانۍ او د پبلک پرایویټ پارټنرشپ موډ لاندې کارګر جوړول کیږي او په رضاکارانه ډول باندې ټول سیاسي شخصیات غبرګون کوي چې په زیارت ډیولپمنټ اتارټي کې به د میرټ په ضد د هیڅ کار دپاره هیڅ لاس وهنه نه کیږي. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي د ساتندوی ژواکونو په کامیابه کاروایانو اطمینان په څرګندولو ویلي دي چې په ډیره بګټي اوران او په کیچ کې د ترهګرو په ضد کامیابه کاروایانې وکړل شوې. د ترهګرۍ په ضد د سکیورټي فورسز کاروایانې د ریاست د ټینګې عملداري ثبوت دی. ساتندوی ژواکونو ولس په ملګرتیا ترهګرۍ ته ماته ورکوي. وزیر اعلی بلوچستان خپل د ارادې غبرګون په کولو ویل چې په بلوچستان کې به مکمل امن بحالولو د عام وګړي ساتنه او د قانون حکمراني به یقیني جوړوو. گورنر بلوچستان د هر یو کیډټ کالج د کلنې داخلي کوټې کې د ښکارا زیاتو اعلان په کولو وویل چې د بلوچستان د هر یو کیډټ کالج د کال نوي داخلي به اویا څخه به زیاتولو سل کړل شي او د دې سره لس ځانګړي نشستو ته به د هغه د ضلع د لوستونکو دپاره فعل وي چیرې چې به کیډټ کالج وي. کیډټ کالجونه چې د کوم مقصد دپاره جوړ کړل شوي دي هغه هدف پوره کولو دپاره به موږ په ټولې وسیلې په کار اچوو. د نن پرمختګ به مخ ته بیایو چې ټول کیډټ کالجو تر ترقي مخته هم روانه وسی. د دې خیالاتو څرګندونه هغه د بلوچستان کیډټ کالج بورډ اف گورنرز د 13مې غونډې صدارت په کولو وکړه. په غونډه کې صوبایي وزیر تعلیم رایلا حمید خان دورانی د وزیر اعلی سلاکاري ربابه بلیدي، صوبایي سکریټري تعلیم حافظ طاهر او نور واکمنو هم ګډون درلودي. په غونډه کې د صوبې د 11 کیډټ کالجو په اړه کې معلومات ورکول شو. په دا مهال گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل کیډټ کالجونه به اختیار جوړولو لپاره د قوانینو منځوري حواله لرونکي پرنسپلز د هایر این فایر اختیارات هم ورکړل شو. څرګنده دی چې د پرنسپلز په اختیاراتو کې زیاتوب وروسته په کیډټ کالج د خپلو قوانینو لاندې چلیږي. د خپل بنیادي کالبد په پراخوالي کې او په ځانګړي ډول د لوستونکو زیاتېدونکي شمېر په ترڅ کې د نوي کلاسونو جوړولو کې د مرستې ډاډګیرنه هم ورکړل شوه. هغه وویل چې د دې ګامونو څخه به کیډټ کالجو کې د تعلیم هم مجموعي معیار او ادارې لخوا ورکول شو اسانتیاو کو بجاتوب وکړي. هغه ویل چې د هړه لرونکو بورډ اف گورنرز د غونډو څخه اجتماعي پوهنه په کار راوستو کې مرسته رسیږي. د وړاندې ستونزو د تخلیقي هواري ممکن چې تعلیمي ادارې مخته بیولو دپاره دانشمندانه فیصله وکړل شي. د دوکي بچاو تحریک بنیاد ښوونکي شادي خان عرب چاندي ناصر په سرمشرۍ کې پاکستان زنده‌باد لاروین د منسیپل کمیټې د چمنی څخه په راوتو د ښار په بیلابیلو سړکونو په تیرېدو په پښتونستان چوک مظاهره کې بدل شو. د لاروین ګډون کوونکو بینران او پلیکارونه او پاکستانی بیرغونه پورته کړي وو. د لاروین ګډون کوونکو د پاکستان زنده‌باد، پاک فوج، اف سی، پولیس او د لیویز په حق کې نارې ولګولې. وینا کوونکو ویل چې د دوکي اولس د پاک فوج، اف سی، پولیس او لیویز وژه په وژه ولاړ دي. د دوکي اولس په هیواد مهین ولس دی. ځینې خلک د دوکي اولس نسی خطا ایستلی. او اوس تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو ضلعو د موسم حال او مشترک اجازت د لوی الله په امان.